السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قربانی او اضحیه متعلق پنځمه مسله هم دغه ده. کچیرې پر یو چا باندې ډېرې پیسې باندې مثلا د پر بل مسلمان باندې پیسې باندې 15 لکه باندې 10 لکه روپۍ پر باندې او خپل فی الحال دومره شی نه لري، نه پیسې لري، نه مال تجارت لري، نه زیات سامان لري چې د هغه د روی پر د باندې اختری یا اضحیه لازم سي، خو البته پیسې پر بل چا باندې دي. آیا د دغه پیسو د وجې څخه پر دغه سړی باندې اضحیه او قربانی لازم ده کنه؟ د دې مسلې په جواب کې باید دا ووایو چې د کوم مسلمان پر یو چا باندې قرض پاتې وي او د هغه امید او یقین وي چې هغه کس زما پیسې نه ضایع کوي، زما پیسې راکوي خو نن یا سبا ته به راکړي، نو دغه قرض که چیرې دومره وي یا دغه پیسې چې دومره وي چې په دواړو نصابو کې د سرو زرو یا د سپینو زرو نصاب کې یوه قیمت ته رسیږي، نو پر دغه کس باندې اختری یا اضحیه واجب ده. مثلا د ده پر هغه مسلمان ورور باندې 1,00,000 روپۍ باندې دي او هغه هم قناعت کوي وایي و را باندې دي او درکوم یې هم هر وخت چې مې پیدا کړې. اوس دغه 1,00,000 روپۍ که ته حساب ورته وکړې دا د سپینو زرو نصاب ته رسیږي، ځکه چې د سپینو زرو نصاب 2.5 تولې دي، هغه غالبا 55,000 د 60,000 کالدارو پورې کېږي، نو لحاظه دغه 1,00,000 روپۍ هغه نصاب ته رسیږي، پر دغه سړی باندې اضحیه لازم ده کوي به. او که چیرې داسې وي چې د هغه فور امید نه و، دا یقین و چې زما پیسې سوځلې دي، دا کسان یې ماته نه راکوي، هغه پر ناګاره دي، هغه یې مني نه، نو بیا پر دغه سړي باندې اضحیه او اختری واجب نه دي تر څو چې دی نور داسې سامان ونه لري یا پر ده باندې نور داسې شی نغدې پیسې یا مال تجارت نه ولري چې د هغه د رویې پر ده باندې اضحیه لازم سي. یوازې دغه پور د وجې پر ده اضحیه لازم نه ده، ځکه چې دغه پور د ده امید نشته چې دا دې راوخیږي. علامه شامی رحم الله په کتاب رد محتار کې کتاب الزکات باب زکات المال کې دا دیون یعنی قرض پر 3 ډوله تقسیم کړی دی، ښه تفصیل په دې کې کوي. او همدا ډول البحر رائق اتم ټوک 203 نمبر صفحه کې کتاب الاضحیه کې د دې مسلې تفصیلی وضاحت ستا. والله اعلم بالصواب.